ایجا برادرها خواهرای گرامی، گپ تنها حب الوطن ما نیست. اینا میخوان دین ما را تعریف کن. په اسلام کې علمای کرام کې ناستلی دي، د انسان وژنه ګناه ده که تقدس. دوی نه یوازې ځان وزني، په ځان وژنې باندې بشریت وزني. دا د خدای جل شانو امر نه ده که یو انسان په اسلام کې وزني ټول بشریت وزني. انتحاری، بامونه. مو گلان کرو دوی بامونه کری. نه خو خواهسته ارغنداب تو گوره دقیق که ناستلی ده وکیل سب درد. تاسی که ناستلی نه یو پول پره نخود، یو پول چک پره نخود، کرونه. دوی د بربادی پیام لري او خلق د افغانستان په دې پوسته ویدي چې دوی بربادی غواړي. از این جهت ضرور است مخصوصا دیشب در کابل اینا انفجار کردن، مردم کابل الله اکبر گفتن. اینی فرق مسلمان صحیح و مسلمان دروغین است. دلته دوی پوس چې موږ د خپل 1400 کاله کوښښونه او لاسروونه دوی دپاره نه تباه کوو. هغه اسلام چې د موږ ده واقعي ده. تاسې ګورئ دوی اکوړه خټک نه موږ ته خلق لگی، موږ دوی ته څوک لگل؟ حجویری که نامش داتای گنج بخش است و تمام لاهور به دیدن از هر روز پنجشنبه میره. ملتان ببینین کلش شیخای طریقه چشتی است. امی سر تا سر از اینا را کی مسلمان سا ارسوی دی موږ ته د شیان ملګی برته یې واخلئ.